سلامونه، وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د ټرمپ او نتنیاهو ترمنځ له لیدنې وروسته د امریکې ولسمشر د تهران او واشنګټن ترمنځ د خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ او یو ځل بیا د نیمې شپې د څټک عملیاتو یادونه وکړه. اسرائیلي پوځي تمرینات کوي او داسې ښکاري چې د خبرو اترو پر دوام ټینګار پر ایران د امریکا د بل برید لپاره له طوفانه مخکې ارامي ده. خو د بهرنیو اړیکو په اړه د ایران د ستراتیژیکو شورا منشي ویل چې که په سیمه کې جګړه پیل شي د انرژي امنیت به له ګواښ سره مخ شي او د هرمز تنګی به وتړل شي. وروسته له دې چې نتنیاهو واشنګټن ته له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره سفر وکړ، د منځني ختیځ وضعیت لا ډېر پوځي بڼه اختیار کړی او د سیمې هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي. سرچینو ویلي امریکا په منځني ختیځ کې د اپاچاهي تهاجمي هلیکوپټرونو ځای پر ځای کولو پرېکړه کړې چې دا هلیکوپټرونه د نږدې هوایي ملاتړ له ځواکمنو پلاټفورمونو څخه دي او په بیلابیلو عملیاتو کې مهمه ونډه لري. په همدې اړه وال سټریټ ژورنال د دریو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پینټاګون د دویمې برید ډلې ته د چمتووالي امر کړی ترڅو په منځني ختیځ کې د جګړې لپاره چمتو شي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ په ایکس کې لیکلي چې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره یې ښې خبرې کړي او له ایران سره د خبرو اترو پر دوام یې ټینګار کړی دی. ما له لومړي وزیر نتنیاهو سره خپله لیدنه پای ته ورسوله. دا لیدنه ډیره ښکلې وه، خو تر اوسه هیڅ قطعي پرېکړه نه ده شوې. یوازې مې ټینګار کړی چې له ایران سره خبرې باید دوام وکړي څو څرګنده شي چې آیا هوکړه ترلاسه کیدی شي که نه. خو بیا هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان د فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې وویل چې تهران له امریکا سره د اټومي هوکړې د ترلاسه کولو په لار کې نرمښت ښیي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې واشنګټن د ایران د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه وزغمي، خو خبرداری ورکړ چې که ایران پر ټولو موضوعاتو ټینګار وکړي ښایي د اټومي خبرو اترو پایله هم ترلاسه نه شي. په ورته وخت کې د ایران د ملي امنیت شورا منشي علي لاریجاني په یو مرکه کې د امریکا له خبرو اترو ډلې ته د لیک د استولو ادعا رد کړه او ویلي دی چې هیڅ پیغام یې نه دی استولی. نوموړي همداراز وویل چې عماني ملګري ځینې مطالب ایران ته استولي دي ترڅو د ایران چارواکي وڅېړي. نه، ما نامه‌ای نداشتیم به طرف آمریکایی، ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن. نامه نبود ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و تهران مورد بررسی قرار بدیم. دا ټول په داس حال کې دی چې نتنیاهو واشنګټن ته د سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر سره د ایران د بالستیک توغندیو د محدودولو د بحث د شاملولو لپاره خبرې وکړې. مخکې له دې هم اسرائیل واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې که ایران د خپلو توغندیو د واټن په اړه ټاکل شوې سره کرښه تېره کړي، تل ابیب به یو اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د تاجکستان سفیر سعد شریفي له امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې هڅه کوي چې د شته واقعیتونو پر بنسټ له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي. په دې غونډه کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویل چې دواړه هیوادونه کولی شي له اوسني فرصته د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره ګټه پورته کړي ځکه چې دوی کلتوري او ژبني ورته لري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د تاجکستان سفیر سعد شریفي په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره ولیدل. په دې لیدنه کې امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا او د پلاو د تګ راتګ یادونه وکړه او ویل چې افغانستان او تاجکستان د دوو ګاونډیو ورونو او مسلمانو هیوادونو په توګه او د ژورو کلتوري او ژبنیو نږدېوالي له امله کولی شي له رامنځته شویو فرصتونو نه په ښه توګه ګټه واخلي ترڅو په ټولو برخو په ځانګړي ډول سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو کې خپلې اړیکې لا پیاوړې او پراخې کړي. ښاغلي متقي زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولی د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د باور فضا ته زیان ورسوي او اسلامي امارت د تاجکستان جمهوریت سره د اړیکو د لا پراخولو لپاره قوي ژمنتیا لري. در این دیدار محترم مولوی امیر خان متقی وزیر امور خارجه کشور ضمن اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک و رفت‌وآمدهای هیات‌های دو طرف بیان داشتند که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه، برادر و مسلمان و با توجه به مشترکات و پیوندهای عمیق فرهنگی و زبانی می توانند از فرصت‌های به وجود آمده به هدف گسترش مناسبات در همه سطوح به خصوص همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی استفاده بهینه نمایند.
د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل زیاته کړه د تاجکستان جمهوریت سفیر سعد شریفي په دې غونډه کې وویل چې د تاجکستان جمهوریت د دوړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله کې مهم اقتصادي پروګرامونه او پروژې لري چې د افغانستان اسلامي امارت سره د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا امکان لري او په ښه نیت او د موجوده واقعیتونو پر بنسټ له کابل سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دی. ایشان در ادامه افزودند که هیچ کسی نمیتوانند به روابط دوستانه و فضای اعتماد میان دو کشور همسایه آسیب برسانند و امارت اسلامی افغانستان تعهد قوی در زمینه گسترش هرچی بیشتر مناسبات با جمهوری تاجیکستان دارد. در ادامه آقای شریفی سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل ضمن تقدیم تمنیات نیک و سلام‌های وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در مورد آخرین پیشرفت‌ها در خصوص توافقات قبلی میان کابل و دوشنبه به محترم مولوی امیرخان متقی معلومات ارائه نمودند. دواړو خواو د ګډې اقتصادي کمیټې د جوړولو د سرحدي او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا او د راتلونکي کال لپاره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې. ایشان اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان برنامه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی در مرز مشترک میان دو کشور با دورنمایی تقویت همکاری‌های اقتصادی با امارت اسلامی افغانستان دارد و با حسن نیت و بر اساس واقعیت‌های موجود به دنبال گسترش مناسبات با کابل است. در پایان دو طرف روی چگونگی برگزاری کمیته مشترک اقتصادی، تقویت همکاری‌های مرزی و امنیتی و برنامه وزارت‌های امور خارجه دو کشور در جریان سال پیش روی نیز تبادل نظر داشتند. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس پاڼه کې وویل چې هغه د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالۍ ځانګړي استازي او د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راتواتي سره د هیواد د بشري او امنیتي وضعیت په اړه د خبرو اترو لپاره ولیدل. ښاغلي صادق زیاته کړه چې دوی د افغانستان، پاکستان سوداګرۍ او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ پولیسو په ښار کې د بې اسناده افغانانو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې له 15,000 ډېر افغانان نیول شوي او په موقتي کډوالو توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. په ورته وخت کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې 40 افغانان له پاکستان برلین ته لیږدول شوي دي. روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که پلیس راولپیندی عملیات گسترده بر ضد افغان‌های بدون اسناد در این شهر انجام داده است. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 5,000 افغان بازداشت شده و در مرکز موقت نگهداری مهاجران نگهداری می‌شوند. محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون در شورای ملی پاکستان گفته است که در زمان حکومت نواز شریف کمیته‌های مشاهد حسین و وسیم سجاد توصیه کرده بودند که به کودکانی که در پاکستان به دنیا آمدند تابعیت اعطا شود. او افزود که اکنون این تصمیم‌ها نادیده گرفته شده و افغان‌ها با بی‌احترامی از پاکستان اخراج می‌شوند. بازگرداندن پناهندگان افغانی که در انتظار اسکان مجدد یک اقدام نگران کننده و خلاف اصول انسانی است. این افراد با امید به انتقال قانونی سالها در کشورهای همسایه بلا تکلیف بودند و هر گونه اخراج اجباری میتواند جان آنها را به خطر بیاندازد. مسئولیت کشورهای دخیل و نهادهای بین‌المللی است که از حقوق پناهندگان حفاظت کرده و روند اسکان مجدد را نیز تسریع کنند. افغانستان के लोगों को सिटीजनशिप देने की बात थी. उस कमेटी ने यूनानिमसली हसन बजिंजोबी थे. उस कमेटी ने यूनानिमसली लिखा कि जो बच्चे अफगानिस्तान के पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाए. په پاکستان کې زیږیدلي افغان ماشومانو ته د تابعیت ورکړل شي. نن ولې د هغوی پریکړو سپکاوی کیږي؟ له کومې بې عزتۍ سره چې افغانان ویستل شول، آیا دا انسانیت دی؟ پارلمان چې له چا سره د حقونو ژمنه کړې وه، نن هماغه خلک در په دره کیږي. कमेटी का क्या बना? ये सिर्फ इसलिए होगी कि फलाने आदमी ने जो मार्शल लगाया ये पार्लियामेंट एब्जॉल्व करती है, उसकी गुनाह माफ करती है.
همزمان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روند پرداخت پول به افغان‌هایی که در کمپ ارسلیه در قطر مستقر هستند را برای بازگشت به افغانستان آغاز کرده است. به گفته پال کاپر، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیا جنوبی و مرکزی، این موضوع در جلسه کمیته فرعی آسیا جنوبی و مرکزی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده است. در همین حال رسانه‌های آلمان گزارش دادند که در چارچوب برنامه پذیرش فدرال این کشور 47 افغان از پاکستان به برلین منتقل شدند. وزارت داخلی آلمان اعلام کرده که این افراد پس از تکمیل مرحله قانونی و دریافت ویزا به آلمان فرستاده شدند. بیشتر نیز آلمان صدها افغان دیگر را از پاکستان به کشور خود منتقل کرده بود. برخی رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که این کشور قصد دارد افغان‌هایی را که تنها برای اهداف آمریکا در پاکستان مستقر شدند به افغانستان بازگرداند. اوس ورسو د کندهار په لورې کندهار ښار کې د 8 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چارې پیل شوې دي. ځایي مسؤلین وایي دا سړک د عینو مینې له دروازې تر نساجي پله پورې د 80 مترو په پلنوالي سره جوړیږي. ځایي مسؤلین وایي د دې سړک د جوړېدو چارې به په دوو فازونو کې بشپړ شي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد پر رالیږل شوی ریپورټ کې. د امارت څلور لارې له پیل څخه د نساجي تر پله پورې دا سړک د 80 مترو په پلنوالي او 8 کیلومتره اوږدوالي سره د کندهار ښاروالۍ له لوري د اساسي جوړېدو چارې پیل شوي دي چې 1.8 میلیارډ افغانۍ لګښت پرې راځي. ځایي مسؤلین وایي د دې سړک د جوړېدو چارې به په دوو فازونو کې بشپړې شي. د کندهار ښار اوسیدونکي هم د یاد سړک له جوړېدو خوښ دي او وایي تر دې وړاندې د سړک د تنګوالي له امله ترافیکي پیښې رامنځته کېدې او ډېری موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ وو. کی پیښې هم کېدلې او بار به ترافیکي پیښې هم یو څه کمې شي. دا سړک بردار است ترافیکي پیښې به کمې شي. موږ د ښاروالۍ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله چې داسې خلکو ته کارونه پیدا شي، خلکو ته روزګار پیدا شي. څه خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او د هېواد د سړکانو دغه خدمت کوي. ژوند مو ترې خو نو خامخا بېکاره و. اوس امید لرو چې ژوند مو سم شي. د معلوماتو له مخې د دې پروژې د لومړي پاس پیل شوي چارې به په راتلونکو 8 میاشتو کې بشپړې شي او دوهم پاس چارې به بیا راتلونکي کال پیل شي. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.